تازه خبر ځلاځاځي د مقاومت جبهې سره یو ځای سول او د دغه جبهې غړیتوب یې ترلاسه که. همدارنګه یو پخواني جنرال سمیع سادات هم په یو مرکه کې له مقاومت جبهې څخه ملاتړ اعلان که. دا چې ځلاځاځي نور څه ویلي او جنرال سادات څنګه له مسعود ډلې څخه ملاتړ اعلان که، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ځلاځاځي د مقاومت جبهې غړیتوب ترلاسه کړی. ځلاځاځي چې د جمهوریت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د پولیسو نامتو افسره او د خوست ولایت د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو مدیره وه، هغې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د احمد مسعود په مشرۍ یې د مقاومت جبهې غړیتوب ترلاسه کړی. هغې له احمد مسعود څخه مننه کړې چې د وطن له قهرمانانو سره په څنګ کې یې ځای ورکړ. هغې زیاته کړې چې د دشمن په مقابل کې متحد او په یووالي خوځښت کوي. همدارنګه نوموړي ویلي چې د یو او بل په همکارۍ به ډیر ژر دشمن د خپلې خاورې څخه وشړي او شکست به وخوري. د یادونې ده ځلاځاځي چې کله د جمهوریت په وختونو کې د جنایي جرمونو مدیره وه، نو د نوموړي سره ډیرو خلکو مخالفت څرګند که او له دولت څخه یې غوښتنه وکړه چې باید له دندې ګوښه سي. هغه ځکه چې ځلاځاځي د نارینه افسرانو په موډ او سټایل کې د نارینهو په څیر ګرځېدل او حتی خارجي موډ یې اختیار کړی و. همدارنګه سمیع سادات هم په یو تلویزیوني مرکه کې تر ځلاځاځي مخکې له احمد مسعود او ډلې څخه یې ملاتړ اعلان که. سمیع سادات وویل زه له مقاومت جبهې ملاتړ کوم او اوسني حالات به تغییر کوي. هغه په خپلو خبرو کې د مقاومت جبهې د ملاتړ خبره وکړه او احمد مسعود ته یې په ورور وویل د ده په وینا چې له مقاومت جبهې ملاتړ کوي او زیاته یې کړه چې د افغانستان اوسني حالات به تغییر کوي او طالبان د افغانستان واکداران نه دي او نسي کولی چې افغانستان وساتي. سادات وویل ځکه تاسې ګورئ چې افغانان د طالبانو په واکدارۍ کې ډوډۍ نه لري، عزت نه لري، د سفر اجازه هم نه لري او داسې نور. ده وویل چې هر څه یې درلودل، مقاومت یې کاوه، ولې د ملکي مسؤلینو له هدایت سره سم یې خپلې کړنې ترتیب او تنظیم کړي وې. هغه د خلکو ګیلې پر ځای وبللې چې ولې د ټولو امکاناتو په شتون کې بیا هم مقاومت ونه کړ. قدرمنو لیدونکو، تاسې د سمیع سادات کړي څرګندونې خپله د هغه له خولې واورئ. شاید آغاز مقاومت در ساحات از شمال و شمال شرق ببینین، ولی مطمئن باشین که مقاومت به تمام افغانستان به اشکال مختلف توسط تمام اقوام افغانستان ادامه پیدا میکنه و بالاخره پیروزی میرسه. البته ما طرفدار کلمه مقاومت زیاد نیستم. یک جنگ آزادی هست و جنگ مسئولیت هر افغان است که به خاطر آزادی وطن خود در هر لباس و هر چهره و در هر جای دنیا که است با ظرفیت امکانات خود به خاطر افغانستان باید کار کنند. بسیار زیاد تشکر از شما جنرال سمیع سادات، فرمانده پیشین عمومی امنیت پایتخت افغانستان. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.